بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا کنټرول پنل ته او کنټرول پنل کې پرسنلایزیشن وو. ښه هغه نه وروسته ګوره چینج ډیسکټاپ آیکن باندې خو مونږ خبرې وکړې. راځو اوس چینج ماوس پوینټر چې دا ما تاسو ته مخکې ریکارډ کړي ماوس کې چې کله مونږ ماوس باندې خبرې کولو هغه وخت کې ما تاسو ته دا ریکارډ کړی وي، خو بیا هم وګورئ که تاسو غواړئ خپل د ماوس پوینټر چینج کړئ ځینې مختلف پوینټر د انتوالی ورته کوم پوینټر ستاسو خوښیږي انتخاب کړئ ورته صحیح شوه. او که نارمل غواړئ نو دلته مختلف پوینټر موږ سره شته چې هر یو ستا خوښیږي هغه ته انتخابولی شي ورته صحیح شوه. بل یې لیکلي چینج یور اکاونټ پکچر. دا کوم یوزر چې ما خلاص کړی دی اډمنسټریټر ته غواړې د دې اکاونټ پکچر چینج کړې، راځه چېرته چینج یور اکاونټ پکچر ته راځه. مخکې دا پکچر زه ورته یم چې دا پکچر خو زما نه خوښېږي، زه ورته یو ښایسته غوندې پکچر انتخابوم، مثلا دا مې ورته واخیست یا دا صحیح شو، دا مې ورته واخیست او بیا مې ورته ویل چینج پکچر. اوس وګوره عکس چینج شو که چینج شو، چې کله تاسو یوزر خلاصوئ عکس به چینج شوی. که ته غواړئ دلته راځه بیا کلیک وګوره چینج شوی دی. که ته غواړې خپل کمپیوټر نه خپل عکس ورته راوړې براوز فور مور پکچر ته لاړ شه، مثلا سمپل پکچر کې زما دا عکس دی او بیا اوپن کلیک او بیا ورته ګوره چینج شو که چینج شو او چینج شو صحیح شوه، چې دا بیا تاسو ته یوزر اکاونټ کې خپله راځي هلته. بل د هغه نه وروسته راځو تیمز ته، مای تیمز. دا وګوره یو نور تیمز دی، یو دا بل تیمز موږ جوړ کړي دوه دانې تیمونه دي، تیمز یا دیمز، بعضې ورته دیمز وایي خو زه ورته تیمز وایم صحیح شوه. دا دیمز دی، دا دیمز تاسو جوړ کړي د دې دپاره چې مثلا تاسو غواړئ دا د ډیسکټاپ عکس چینج شي یا داسې عکسونه ورته راوستل غواړئ یا مثلا دا نور سټایلونه چینج شي، دې ته باید تیمز ته انتخاب کړئ. اوس موږ سره دلته نور تیمونه ایرو تیمز موږ سره تیار شته، دا غواړئ په دې کلیک پلیز ویټ تاسو وګوره چینج شو که چینج نه شو. نه زه دا تیمز نه غواړم، دا تیمز زما خوښېږي. دا ګوره ساونډ هم چینج شو، هر څه چینج کېږي. ګوره ښه هر یو تیم ځان ته سیټنګ لري، دا ګوره سټایل میل هر څه چینج کېږي. خبره پوه شوې؟ دا ګوره مختلف تیمونه دي پکې. او که ته غواړې بیسک تیمز غواړې ساده په دې کلیک وینډوز بیسک، دا بیخي ساده شو. که هغه نه هم ساده غواړې په دې کلیک دا بیخي وینډوز کلاسیک شو، د ټول نه ساده دی. د دې نه هم ساده غواړې بیا دلته راشه های کنټراسټ تیمز واخله، دا اوس وګورئ دا سره کوم خو ښایسته تیمز چې دی موږ سره تقریبا دا دی، دلته ما ورته دا ورته انتخاب کړه، دا څه وګوره چینج کېږي ښایسته غوندې تیمز دی. که ته خپله تیمز راوستل غواړئ صحیح شوه، تیمز جوړول غواړئ نو دې باندې بل ته کلیک وکړئ. دا خو موږ سره تیار چا مخکې نه راوړی سیف شوی نه دی. نوی تیمز جوړول غواړئ لکه دلته چې موږ نور په نوم باندې جوړ کړی دی، راړو شه ډیسکټاپ بیکګراونډ ته لاړ شه صحیح شو. دلته چې راغلی ورته دا پکچر زما نه خوښېږي، زه نور پکچر راوستل غواړم، براوز ته لاړ شه صحیح شوه. کوم هلته ستا پکچر زه ته چې مای کمپیوټر کې ډي ډرایو کې نه تقریبا ای ډرایو کې زموږ سره بیا کوم ځای کې ته وګوره دلته پکچر ان لوګو د دې کې پکچر دي، بیا څه که اوکې کلیکه هغه پکچر به ټول موږ دلته خلاص شي. دا ګوره دا پکچر موږ سره خلاص شي او دې نه وروسته به څه چل وکړي سیف وکړي. دا آپشن تاسو ته وایم خیر ټول سلیکټ کول غواړئ که نه؟ او ټول دې سلیکټ نه کلیر آل یو دوه درې غواړئ ټول غواړم سیف کلیکه. دلته ګوره موږ سره سیټنګ دلته راغی خو دا سیف شوی نه، دلته بیا راشه ورته سیف تیمز. دا تیمز زه سیف کول غواړم خپل کمپیوټر کې، چا په نوم سیف کړی ورته مای نیو تیمز دا مې ورته واخیست، نوم مې ورته ورکړه سیف. دلته ګوره موږ سره مای نیو تیمز په نوم باندې دا هغه راغی تیمز، په دې باندې کلیکه ډبل کلیک دی وکړه یا خپله اپلای کېږي، دا ګوره چینج کېږي تیمز صحیح شوه. نو که دا د خوښ که دې باندې کلیکه دا تیمز راځي او که دا تیمز دې خوښېږي په دې کلیکه دا تیمز به ورته راځي. دا اوس وګوره ښایسته غوندې تیمز دي پکې. دا پکچر به خپل په سر باندې چینج کېږي. که د ده سیټنګ چینج کول غواړې ډیسکټاپ بیکګراونډ ته به راشي، هلته ګوره څومره وخت بعد عکس چینج شي، زه ورته یم چې 10 سکنډ وروسته او بیا سیف باندې کلیکه. اوس وګوره 10 سکنډه چې تېرېږي ستا عکس به څه کېږي اټومیټک خپله چینج کېږي. لکه دا باندې تیمز باندې ما کلیک وکړو دا ګوره هلته راغلی، دا به خپل په سر باندې څه کېږي چینج کېږي ستا د تیم صحیح شوه. بل ورپسې موږ سره دلته ګوره دا کلیر اور سلیکټ آل څه کار کوي، نه تا کلیک لري که ته وایې چې یاره ما ته صرف دا پکچر یې په کار دی نور مه راوړه، دغه پکچر دې راځي بس سیف کلیک کړه. دا ګوره نور چې ته کله دا تیمز اپلای کړې نو هغه پکچر به تا ته راځي بل به نه راځي یا څلور پکچرونه بغیر. خبره پوه شو که نه؟ بیا راوړم ډیسکټاپ بیکګراونډ ته او که ټول غواړې په سلیکټ آل باندې کلیک کړه. بل دا عکس چې تا ته راځي دا کوم شکل کې اوسي، دلته زه راځم ورته یم چې یاره څه چلو که فیل که تا فټ کلیک کړو نو صفحه کې به فټ کېږي، لکه مینس کې به راځي ورته داسې فټ راځي خو صحیح فټ نه راځي. که سټریچ د کلیک وکړو دا به ټول پکچر دا یو پکچر به ټول پیج ونیسي،
ټول صفحې کې به راځي او ټایټل چې څومره ځایږي پیج کې به راوړي سنټر خو مرکز کې راوړي صحیح شوه او نارمل موږ سره فل ښه دی فل چې کلیک کنټرول آپشن هغه کې راځي صحیح شوه دا موږ سره چې شی ډیسکټاپ بیک ګراوند بل وینډوز کلرونه موږ سره هم شته تا بیرته د خپل تیمز مې اپلای کو او دا تیمز مې اپلای کو وینډوز کلر چینج کول غواړئ مثلا تا ته یو کس وایي چې ورور داسې کار وکړه چې کله زه نوټ پټ خلاصوم یا ورډ پټ خلاصوم یا پینټ خلاصوم دا پروګرامونه نه دي مثلا مو نوټ پټ خلاص کو دا مینو بار نه دی دا چینج کا ماته دا مینو بار دا ځای د دې کلر چینج کا یا دا لیکل چې کوم دا د دې دا بیک ګراوند چینج کا صحیح شوه یا تا ته د کلر د لیکل ته کلر ورکړه دا خو د فارمټ فنډ نه کیږي کنه چې کلر تور تور کې نو دا ټول کارونه کم ځای نه کیږي دا ټول مونږه د وینډوز کلر نه کولی شو کله چې تاسو دلته راغلی وینډوز کلر ته راځئ مثلا ته کوم ځای غواړئ دا مینو بار غواړئ په دې کلیک مینو ګوره دلته مینو باندې کلیک کوه مینو چې دی زه ورته بیک ګراوند یې ښه داسې خو کلر دې څه رقم کلر ته زه غواړم چې کلر دې داسې صحیح شوه او بولډ وي اندازه مو ته څومره غواړم دونه غواړم اپلای کلیک کړه اوس تاسو وګورئ نوټ پټ خلاص کړه دا کلر هغه شو که نه بلیک شو زما په خیال خو سایز غټ شو که نه بېرته زه راځم په دې مې څه کلیک وکړو ځکه هغه تیمز بل رقم دی کې بل رقم ښکاري بېرته په دې کلیک کړه زه ته چې دا نارمل څه کړه بلیک کړه او سایز هم دونه صحیح ده اپلای کلیک کړه اوس لاټ شو وګورئ صحیح شو نور سایز هم کمول غواړئ دلته راځه 9 باندې کلیک کړه دا بورډ نه کلیک لرې کړه دا نارمل تقریبا 11 نارمل سایز اپلای کلیک کړه دا خپل حالت ته راځي یا ته تاسو وګورئ دا کیپشن بټن ماته غټ کړه که نه دلته به راشي دې کیپشن بټن باندې کلیک وکړو نوم یې دلته خپله راځي کیپشن بټن دا سایز غټ کړو د څومره سایز غواړئ دونه غواړم اپلای کلیک کړه راشي اوس وګوره د کیپشن بټن څومره غټ شوي دي بېرته ورکوټه کول غواړئ همدلته کیپشن بټن باندې کلیک کړه او راشي دا سایز یې څه کړه ورته ورکوټ یې کړئ 9 اپلای اوس وګوره څومره ورکوټ شوي په همدې شکل ټول ځایونه صحیح شوه مختلف ځایونه مثلا یا میسج باکس ته چینج کول غواړئ میسج باکس باندې ګوره میسج باکس دلته راغی کلر ته خوښ کړه سایز څومره غواړئ دا ټول سیټینګ تاسو دې ځای نه کولی شئ صحیح شوه دا بیسک کلر کې مونږ سره وینډوز کلر کې بل ساوند دی د کمپیوټر ساوند چینج کول تاسو غواړئ ساوند کې مونږ سره اول څه ساوند دی پلی بیک دی پلی بیک مطلب دا دی تاسو کوم میوزیک پلی کول غواړئ که نه سپیکر باندې نو دغه ساوند تیزول کمول غواړئ دلته راځئ پلی بیک آپشن ته ګوره اول خو ماته وایي چې د ده نوم سپیکر دی لکه پلی بیک سپیکر د ده آیکن چینج کول غواړئ داسې آیکن غواړم ورته اوکې کلیک آیکن چینج شو د ده نور پراپرټیز کتل غواړئ صحیح شوه د پراپرټیز کار کوي که نه کوي کار صحیح شوه لوکیشن کوم ځای دی صحیح شوه یا ډرایور په باره کې معلومات غواړئ ډرایور ډیټیل ته راشه دا ډرایور انسټال شوي دي صحیح شوه نور معلومات غواړئ خو ته مونږ سره هم شته په همدې شکل مونږ سره بل لیول دی لیول کې که ته غواړې دا ساوند ټیټ شي یا جګ شي لکه ګورئ زه دې ځای نه دا کار هم کولی شم دې ځای نه هم کولی شم دواړه یو شی دی دا اواز تاسو دې ځای نه هم کولی زیاتولی شئ هغه ځای نه هم کولی شئ صحیح شوه دا ساوند ټیټېږي او زیاتېږي پکې خبر پوه شوئ بل انهانسمنټ دی انهانسمنټ دې لپاره استعمالیږي غواړئ داسې بعضې نور فیوچر تاسو آن کړئ پکې لکه ګوره ډسیبل آل انهانسمنټ په دې تا کلیک کړو د انهانسمنټ بند شي او که ته وایې آن شي لکه اوس ګوره زه چې ساوند پلی کوم داسې شکل دی که غواړې ته ورته چې لاوډنس دا ساوند لږ ذره جګ ماته هغه شي اپلای کلیک اوس ګوره پلی کلیک لږ تیز شو لاوډ شو خبره پوه شوئ نو دا نور موږ سره انهانسمنټ دي دا تاسو آن کولی اف کول غواړئ دې نه کولی شي که ریسټور کلیک کړئ نو خپل حالت ته به راځي صحیح شوه نور د دې سیټینګ کول تاسو دې نه هم شئ کړئ مثلا تاسو غواړئ شارټ لانګ لاوډنس چې کوي دا شارټ یا که لانګ دی پکې صحیح شوه زه ته هم چې دا بیخي لاوډنس نه غواړم همدارنګې دې خو ته بل راځه موږ سره اډوانس دی اډوانس کې تاسو سره دغه فارمټ آن شوی دی ساوند لپاره دا سی ډي کوالټي ده د ساوند ټیسټ کول غواړئ دا ور بل کوالټي دې خوښ کړه دا په دې کلیک وکړه بیا ورته کلیک کړه دا بله کوالټي ده پکې همدې جن تاسو کوالټي یعنې څه کوئ سیټ کولی شئ نارمل موږ سره دای پکې خبره پوه شوې دا مونږ سره چې شی د پلی بیک آپشن همداسې ریکارډینګ ته راځو ریکارډینګ کې اول مایکروفون دی دا زه چې خبرې کوم دا ریکارډ کېږي دا وګورئ دلته دا اواز جګ شي بره زیات شي دا مایکروفون باندې کېږي زه خبرې کوم مونږ سره مایکروفون دی نو دا د سیټینګ کول غواړئ تاسو دلته راځئ دا خو نور هماغه خبرې دي آیکن چینج کول غواړئ پراپرټیز ته ځئ د هغه ډرایور ګورئ لیسن ته راځئ لیسن کې هماغه خبرې کم غواړئ تاسو دا هغه غواړئ که څه ورته فارمټ غواړئ ډیوایس غواړئ چې تاسو ته ساوند پلی کړي که نه دا موږ سره نارمل دا یې پکې صحیح شوه همدارنګې که تاسو غواړئ لیسن ټو ډس ډیوایس په دې کلیک آپشن کلیک اوس تاسو ته ګوره هغه ساوند هغه فارمټ پلی بیک تاسو ته معلوموي ګورئ تاسو زما اواز هم بېرته خپل پلی بیک کېږي صحیح شوه یعنې دا آپشن تاسو دې ځینې چینج کولی شئ نو زه
نارمل ډیفالت ما کلیک او دینه ما کلیک لري کو اپلای ان دا ساوند موږ ته وخدو خبر پوه شوي بلې لیکل پکې لیول تر اعظم مایکروفون لیول چې دا کم ریکارډینګ کوم د لیکل आवाज ټیټه زیاته پکې بوسټ زیاته کمه کنه دا आवाज دا فشار غونې شي راځي پکې صحیح شو دا زیاته کمه دي نه کول شي بیا انهانسمنت کې بیا ما خبرې دي صحیح شو نو دا موږ سره شي د مایکروفون همیشه چې تاسو ریکارډینګ کوئ لیول د براشي دا دواړه زیات کوي او کلیک نو خ ریکارډینګ وکړي پاتې شو وروسته دغه نه موږ سره ساوند دی ساوند کې وروړه دلته مختلف ساوندونه دي موږ سره کم ساوند سیټینګ غواړي دا ساوند دا سکیمز غواړم ان هر یو ځان ته سیټینګ لري تا ته چې ګور ته کله پروګرام کلوز کې کم ساوند غواړي زه تم چې دا ساوند غواړم ټیسټ کول غواړم دا ګوره دا سه आवाज به اپلای زه چې ګور دا پروګرام بند کوم یا دا بند کوم دا سه आवाज ورته وکړه صحیح شو نو ځکه دا موږ ورته وویلې اوس که دا ته بیرته آف کول غواړئ ساوند چې راغلی دې ځای کې دا نه دی کلوز پروګرام دا به نن ورته والی نن معنا ایز ساوند زه نه غواړم اوس اپلای کلیک کړه دا چې کله ته کلوز کوې आवाज نه کوي صحیح شوه مختلف ساوندونه دي همدارنګې تو چې ستا کله بیټري الارم کم شي دغسې شکل کې نه چې کله بیټري ډېر زیات هغه شي ختم شي که نه نو دا ته ساوند چینج کول غواړي ورته مختلف ساوندونه موږ سره یا مثلا فلش کله کمپیوټر ته ورکوې کومسې ساوند کې داسې आवाज کوي چې کله بیرته فلش وباسې نو داسې आवाज کوي دا چینج کول غواړئ یا ستاسو کمپیوټر کله وینډوز سټارټ کېږي یا بندوئ ګوره وینډوز ایگزٹ وینډوز داسې आवाज کوي دا چینج کول غواړئ داسې چینج کولی شئ براوز کې تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر نور ساوندونه راوړئ صحیح شوه بعضې کسان وایي چې وروره داسې کار دی زه خپل کمپیوټر ته چې کله کمپیوټر زه خلاصوم یا بندوم ما ته یو تلاوت وشي که نه هغه راوستل غواړم نو هغه تلاوت تاسو دلته نشي راوستلی تر څو تاسو هغه کنورټ نه کوئ چې کله تاسو هغه کنورټ کوئ کنورټر باندې نو هغه به کوم فارمټ ته کنورټ کوئ WAV ته به کنورټ کوئ نو چې کله تاسو دا کنورټ کو نو بیا تاسو څه کولی شئ هغه چې دی چې تاسو اوپن کولی شئ او که کنورټ کړي نه نشئ کولی نو زه اوس تاسو دا کنورټینګ ښیم چې څنګه یو فایل تاسو کنورټ کوئ صحیح شو چې دا مې زده کوئ ګورئ زه دا لرې کوم موږ سره دلته کنورټر شته موږ سره ټوټل ویډیو کنورټر دا ډبل کلیک کوم دلته موږ رجسټریشن کوډ غواړي خو خیر دا ته لرې کوم دې باندې اپشن باندې کلیک کوم زه ډبل کلیک وکړئ دا دې راغی موږ ته صحیح شوه دلته راځم نیو ټاسک ته امپورټ فایل یو فایل امپورټ کوم مثلا دا موږ سره یو ریکارډ دی دا اوپن کوم دا کوم شکل ته تاسو ته کنورټ کول غواړئ تاسو ته پښتنه کې زه ورته چې WAV دا وګورئ WAV آډیو ته نو په دې مې کلیک کو او بیا ځم دا کوم ځای کې سیف کول غواړئ زه ورته چې یاره دا ډیسکټاپ کې سیف کول غواړم ډیسکټاپ مې ته واخیسته نوم مې ورته ورکړه اسد سیو مې کړو او بیا مې ورته ویلې چې کنورټ دا لږ کنورټ شي تاسو دا پریکټیکل وګورئ دا مې بند کړو اوس ګوره موږ سره دا فایل کنورټ شوی دلته راغلی دی نو زه اوس که دلته راشم ساوند ته او غواړم چې کله زما کمپیوټر خلاصېږي ما ته دا ساوند وکړي ګوره دلته راغلم لاندې لیکلي ایگزٹ وینډوز دا ساوند دی دا نه غواړم براوز ته ځم ما سره بل ساوند دی ډیسکټاپ کې کوم ساوند دی WAV دا ساوند اوس کولی شي اوپن کلیک اپلای اوس کله زه کمپیوټر ایگزٹ کوم ګوره هغه ریکارډ ما ته راځي بیرته مې دا سټاپ کو دلته راځم نن مې ورته واغس اپلای خبره پوه شوئ دا موږ سره تاسو ته پریکټیکل ما وښودو صحیح شوه ان تاسو مختلف ساوندونه دي چې انتخابولی شئ پکې اپلای کلیک کوئ صحیح شوه همدارنګې ګورئ لیکلي پلی ساوند سټارټ اپ ساوند پلی وینډوز سټارټ اپ ساوند که دا غواړئ وینډوز سټارټ کېږي ساوند وښیي که ونه ښیي دا ډېر مهم اپشن دی زیاتره کسان تاسو نه پوښتنه کوي چې زه یو تلاوت غواړم یا نور څه غواړم صحیح ده نو تاسو به دا کنورټ کوئ دا ویډیو بل کمیونیکیشن کې ماته دا وایي چې کله تاسو مثلا بل کمیونیکیشن ډیوایس خپل کمپیوټر ته وصل کوئ لکه تاسو ټلیفون شو یا نور شیان هغوی وین وینډوز ډیټیکټ کمیونیکیشن اکټیویټیز موډ آل اډر ساوندز کله تاسو کمپیوټر کې مثلا مایک ټلیفون یا بل څه داسې اټ شي که نه تاسو خبرې کول غواړئ دا نور ساوندونه آف شي که نه شي نه زه ورته یم ویلم دی د هغه 80% کم شي نه دونه د کم شي پکې صحیح شو یا بیخي سم مه کوله ده مختلف اپشن دي کم تاسو ته اخلئ دا موږ سره محترم ورونو ساوند سکرین سیور دا نور اپشن ډېر زیات دي بل ریکارډ کې ریکارډ کوم